السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ یاست. زه شیر احمد شیرزاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. پښتو یوټیوب زده کړې چینل ته ښه راغلاست. ځینې دوستانو پوښتنه کړې وه چې آیا کولی شو موږ ایمیل ادرس جوړ کړو. نو هر څوک کولی شي په خپل موبایل کې ایمیل ادرس جوړ کړي. که چیرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن فعاله کړئ. راځو خپل موبایل ته غواړو یو ایمیل ادرس جوړ کړو. په خپل موبایل کې داخل سیټینګ ته ورځو. سیټینګ ته چې ورغلو په دې کې یو آپشن دی، داخل سیټینګ کې یو آپشن دی د ګوګل سرویس په نامه دی، هغه پیدا کوو. ګوګل سرویس پیدا کوو، په هغه باندې کلیک کوو. چې کلیک مو کوي لکه څنګه دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې یو بل ایمیل درلودی، نو اوس غواړم یو نوی خلاص کړم، جوړ کړم. پر خپل دغه زاړه ایمیل باندې کلیک کوم. ماته یو بله صفحه خلاصه کړله دوستانو. د لاندې د خوا څخه اوله نه دومه لیکه باندې کلیک کوو چې add another account، یعنی غواړي یو بل حساب اضافه کړئ. پر هغه کلیک کوم. دوستانو دا صفحه یې راوړله. تاسې که چیرې خپل موبایل کې رمز لري، هغه رمز پکښې کې وهئ. څه لحظه صبر کوو دوستانو. لکه دا یو صفحه یې خلاصه کړه. که چیرې تاسې مخکې یو ایمیل درلودی، کولی شئ هغه پکښې کې ووایئ، او که غواړئ یو نوی جوړ کړئ، چفلس کې کریکټ اکاونټ لیکلي، په دې باندې کلیک کوم. یعنی غواړم یو نوی ایمیل خلاص کړم. دلته یې دوه لیکې ماته راوړلې. غواړم د تجارت لپاره یا بزنس لپاره جوړ کړم، یا خپل د شخصي لپاره غواړم شخصي لپاره جوړ کړم ځان ته. نو دوستانو دلته یې دوه لیکې راوړي چې یو فرست نیم دی، یعنی خپل نوم دې ورکړه، لاندې کې یعنی تخلص دې ورکړه. زه ورکوم مثلا احمد ورکوم. احمد. تخلص ورکوم بارک. ښه، دا خو مو صحیح کړله. نو نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ مو کلیک وکړئ، یو بله صفحه یې راوړه. دوستانو دلته عمر درڅخه غواړي. په دې ځای کې ډېر دقت کوئ دوستانو. خپل د تذکرې یا هم د پاسپورټ مطابق باندې خپل عمر ورکړئ. اول غواړم چې کال ورکړم 2003. مونت میاشت ورکوم، څلورمه میاشت ورکوم اپریل باندې. ورځې ورکوم، شپږمه ورځ ورکوم. پر دغه بل لاندې اپشن باندې کلیک کوم. دلته میل ورکوم. میل چې مو ورکړئ دا مطابق جوړ شوله. پر دا نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو موږ ته دلته څو دانې ایمیل راوړه، دوه ایمیل یې راوړي دي. لاندې کې کولی شو موږ خپل ایمیل هم تغیر کړو، خپل په خوښه باندې ایمیل جوړ کړو، یا کولی شئ تاسې ځان ته هم جوړ کړئ. زه د سر د انتخابوم. سر د چې مې انتخاب کړئ، نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو و پاسپورټ ته مو ډېر فکر وي، دلته یو پاسپورټ درڅخه غواړي او ډېر مو دې ځای ته فکر وي. که چیرې تاسې پاسپورټ ورکړئ، یو سکرین شاټ درسره واخلئ چې په موبایل کې درسره وي. زه هم جوړ کړئ. زه د سر د انتخابوم. سر د چې مې انتخاب کړئ، نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو و پاسپورټ ته مو ډېر فکر وي، دلته یو پاسپورټ درڅخه غواړي او ډېر مو دې ځای ته فکر وي. که چیرې تاسې پاسپورټ ورکړئ، یو سکرین شاټ درسره واخلئ چې په موبایل کې درسره وي. زه ژبه چینجوم، ایفله ورکوم احمد. نو یو عکس اخلم، سکرین شاټ مې واخیستی، کود مې ورکړئ، نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ مې کلیک وکړئ. دوستانو دلته کولی شئ هر څوک خپل د موبایل شماره ورکړي. زه خو فعلا ایران کې ژوند کوم، نو زه خپل شماره ورکوم 0919 819 31 33. ښه، بل نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو یو صفحه یې راته خلاصه کړله. نو په دې کې خپل پالیسي ده، وایي تاسې دغه مطالعه کوئ ووایاست. که چیرې تاسې دغه مطابق وو نو نیکسټ باندې اګري باندې کلیک کوئ.
دوستانو اوس یو صفحه راته راوړي څه لحظه صبر کوو. دوستانو دلته یې راته راوړل احمد بارک. موږ یو ایمیل جوړ کړئ. نو راځو برته شاته رالو، راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې فرسته لاس کې دلته یو عکس دی، پر هغه باندې کلیک کوم. پر د عکس باندې کلیک کوم. دوستان تاسو وګورئ ما مخکې نور ایمیلونه هم درلوده، نو دلته لاندې کې احمد بارک لیکل شوی دی. غواړم پر هغه باندې کلیک وکړم. نو دا د ایمیل مو ځان ته خلاص کړئ. کولای شو نو اوس پر همدغه ایمیل باندې ځان ته یوټیوب چینل هم جوړ کړو. کولای شو فیسبوک آی ډي هم باندې خلاصه کړو. نو نور کارونه هم باندې کولای شو. که چیرې ملګرو زما ویډیو مو خوښه شوي، تر ملګرو پرې شیر کړئ. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.